د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د فضائل سه یو ډیر عجیب خبره هغه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د اسلام لمخه چې کم امتونه و په دې امتو کې به بعضې داسې انسانان و چې الله جل جلاله به دوی ته د فرشتو په ذریعه باندې الهام کوي د حق. ډیر به داسې شیان و چې خلکو ته به دا نه معلومېدله چې حق خبره به کومه وي. خلک به کې اختلاف د خلکو به کې اختلاف و او د خلکو به رای مختلفې وي. نو بعضې داسې انسانان به و چې الله جل جلاله به د دوی پر سینو باندې الهام د فرشتو په ذریعه باندې کوي او حق به ورته ظاهره کوي او ښکاره کوي وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که چیرې زما په امت کې یو څوک داسې وایي که چیرې زما په امت کې یو څوک و هغه نو عمر دی چې الله جل جلاله د ده سینه خلاصه کړې ده. دی د محدثونو څه دی؟ محدثون یعنی هغه څوک چې الله جل جلاله پر سینه باندې د الهام دروازه خلاصه کړې وي او د حق و د باطل ډیر ژر تمیز او فرق کولی سي او د حق خبر الله د ده پر ژبه باندې جاری کولی سي. فإن يك في أمتي أحد که چیرې زما په امت کې څوک و فإنه عمر دا به امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه. نو د ده د حقانیت د ده د لوی عظیم شان د ده د عظیم کردار دپاره او زموږ د ایمان او د عقیدې دپاره دا یو روایت هم کافي دی. دا روایت دی د بخاري او د مسلم متفق علیه روایت.